خو چې دا کم ضمیر خرڅوي او په پیسو باندې خلکو له منډې وایي د هغو تعداد کم دی په دوړه کې د ملک بروبر خلک دي او موږ په چار دا خبره کوو چې دغو خلکو نه د پیسې وال جایز دي چې د شلو کولو نه یو سړی د لوکې خدمت کوي او دا خل ووټ ورکوي نو دا آوټسایډر کیدای شي دا کله قومیت غا کوکی شیوړ کې بوړې وړ روغله د خیال کوو او کوکی خیل به ته دا ځلې صحبتوي موږ و دې و دوه نه کوو چې دا د یو به ورونه کو یا ډیمونو نه به ساره کې روتو کو ټوریزم به شروع کو زه د دغډګری نه کدا غاګو چات کم دغه دومره ویلیو نشته زه هریون هغو خلکو له یم چې څوک د مرجر خلاف هم دي نو دا خو پکار دی چې دغو قبایلو له فری بجلی وي د دو رویالټي وي دا د دو په جایداد او په ځمکه کې جوړ شوي ډیمونه دي ګوره دا د په ډګویل او په ټوویل باندې دا مسلې نه پوره کیږي یا خو د هغو پویه نه وه او یا د هغو پریارټي نه وه ګوره خلکو برداشت نور ختم شوی دی حالات خراب شول 10-12 کوله بیا دا د شرګردي وچلېده بیا فوجي اپریشن یې وچلېدی د مونږ بانګ او د مونږ ډوډه دا د موږ نه فارماسوټیکل اخلي ځکه چې دا په دویو کې استعمالیږي دا تیر حکومت یو غږ خو وکړو خو عملي جامه یې ورونه چوله وجه دا ده چې دا کور په کور کلی په کلی په کوڅو کې دي نو موږ په دا نظام کې دوله د تبدیلي خواهشمند یو نیگیټیو کانسیکوینسز یې ډېر زیات په خلکو باندې راغل د سینټ نه موږ تشخص ورک شو د مختلفو صوبو مختلف قوانین وي ولته ته محفوظ کوي او دلته یې ته ختموي او زه په څه اګریمنټونو باندې در سره یم چې ګوره دله به قدر ورکوي دنه به پوښتنه کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو لیختره فدای یم قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو له معلومه دو په 8 فروری په ټول ملک کې د عام ټاکنې اعلان شوې دي د هغې تر مخه په علاقو کې سیاسي جماعتونو وسره آزاد امیدوار خپل انتخابي کمپین شروع کړی دی قدرمنو کتونکو په دغه سلسله کې د جمعیت علماء اسلام PK70 وسره د N27 نامزد امیدوار جناب حمید الله جان افریدي سے موجود دی د دوی سره به موږ د دوی په انتخابي کمپین علاقايي ترجیحات او په بشپړه نورې خبرې ترې کوو موږ سره اوسئ مشره په پروګرام کې تا ستړي مه شوي یو هر کله یې ته مننه مهرباني کمپین مو څنګه روان دی مطمئن یو ته که نه الحمدلله بس د کمپین بنیادي مقصد دا وي چې خلکو له ورسو ګیلای رونه شي چې یاره الیکشن دي موږ له چوکرو نغل چا ونه ویل نو موږ خو نور معلوم خلک یو موږ و دې و دوه نه کوو چې دا د یو به ورونه کو یا ډیمونو نه به ساره کې روتو کو ټوریزم به شروع کو موږ صرف سلام او وزیري لګو صحیح مشره تاسو سېنټ کې هم پاتې شوي یو بیا فیډرل منسټر هم پاتې شوي یو د علاقې د مسایلو نه خو بخوبي واقف یو خو که درته وایو چې دغه الیکشن له مو څه ترجیحات دي منشور مو څه دی د علاقې کم مسایل دي او کم به حل کوو ګوره بنیادي خو ډیولپمنټ خو یو میجر فیکټر وي او زه د دغه شیم قایل یم چې دا په کار دی چې د MNA او د MPA کار هم نه وي دغه لا د لوکل ګورنمنټ سیسټم چې کوم دی موږ د دغه حامیان یو چې دا سټرېتن شي دغه له پاور ورکړی شي دغه له فنډونه ورکړی شي وجه دا ده چې دا کور په کور کلی په کلی په کوڅو کې دي نو دا اکسیسیبل دي خلک هم دغه له و هغو له زیاته پاته ده چې د قوم او د یو کلي محرومي څه ده خو بنیادي دا ځلې د مونږ چې کوم بیسیکلی دا مرجر شوی دی مونږ خواهش دا دی چې انشاءالله که جمعیت علماء اسلام په اقتدار کې راغی لاګي داسې چې دا ځلې د خلکو ډېر رجحان دغه مذهبي پارټو دی سیکولر پارټۍ وکتلې ده بیا وکولو نه یې کځي نو مونږ په دا نظام کې دوله د تبدیلي خواهشمند یو دا په زور شوی دی و د هغې نیگیټیو کانسیکوینسز یې ډېر زیات په خلکو باندې راغل هغه مشابهت نه خوري د موږ د رسم او د رواج سره تکلیفونه پکې زیات شول د موږ د جنګلاتو معدنیاتو خطرې شوې د موږ د سټوډنټانو چې کوم فیوچر و مستقبل و کوټا و میډیکل کالج انجینرینګ کالج له پکې ختمې شوې د سینټ نه موږ تشخص ورک شو ډېرې داسې دي ټیکسز راغل غریبان خلک بوج نشي اوچتولی نو موږ بنیادي ریفارمز د قبایلو دپاره به غواړو و دا ریزولوشنز به دغه اسمبلو نه څي مرکز لا و هغه به په دا خبره مجبورو چې دا 1.5 کروڑ قبایل دي دغه له سپک نظر ما کیږي د دغه رایده وخستلی شي دا د په عوامو پرېږدي چې هغه ځون لا کم نظام خوښوي موږ په دا کنفیوز یو چې په ملکونو کې
د مختلفو صوبو مختلف قوانین وي د امریکا کې دي هر چېرته دي بل دغه لغټ هیریون یو مونږ چې د امریکا د هغه نه راوچاته شوه دلته د مونږ په رسم او په رواج پسې حالانکه د په امریکا کې قبایل دي د هغو موجب دی د هغو ټیکسز فری دي هغو له خپل فریډم دی د هغو هغه په ډفرنټ طریقه باندې ولته کې اوسیږي د نورو د امریکې د نور قانون په مطابق ولته یې ته محفوظ کوي او دلته یې ته ختموي نو یې مونږ کوشش به دا وي چې دو اکم وقار و اکم تاریخ یې دی اکم انومای و د قبایل د قبایلیت هغه رو ژوندی کو واپس او د خلکو د احساس محرومي ورکه شي چې هغه دا کم محسوس کوي چې یاره 1.5 کروڑ خلک ومونږ د مو د پلور د نیکه تاریخ دی زه په د عمل کې په یو اګریمنټ باندې د دو سره شوی یم زه د ملک کسان نه وم ته 1948 پورې او زه په څه اګریمنټونو باندې د سره یم نو هغه ډیر زیات دا شای فیل کوي چې او خیر د مو د پښتنې نه بغیر دا کور چې د مو سره وکړو په اتوري اسمبلی کو لوکړي دا غوډه فیل کړی دو نو موږ دا خبره په بار بار کوو چې ان شاء الله موږ څو د دښې د پوره چې د تو دا غاګ موږ د اسمبلی نه اوچات کو او دا موږ د حکومتونو له ظاهره کو چې ګوره دله به قدر ورکوي دنه به پښتنه کوي نور د خلکو خواخه دو کزون له مرچ خوخوي که نان مرچ خوخوي کزون له یو بل نظام خوخوي دا اختیار به ورکول غوړي خلکو له مشر جمعیت علماء اسلام په انضمام مخالف بیانیه وټغوړي اوس په قبایلي سیمو کې خو بیا په 2019 کې او بیا 2021 کې چې کله الیکشن وشوي هغوی پکې بړ چړ کړي ساه واغسته نو آیا په د خپل د دوی چې کوم موقف دی په دا کې تضاد نه دی ګوره دا کې بالکل تضاد نشته جمعیت علماء اسلام دغه مشران هغه په دا خبره باندې پوهیږي چې دا کم جړو مونږ کوو د قبایل د پورا صحیح د دغه غټه زه د پارلیمان نه بغیر کولی نشم نو چې تر کله پرې په پارلیمان کې دو نوي دا به څنګه دا غټه کوي زه د دغه ډګري نه که د غاګ اوچات کم د هغه دومره ویلیو نشته که زه د قومي اسمبلی نه او د صوبایي اسمبلی نه د غاګ اوچات کم د هغې به ډېره ویلیو وي تاسې جرنلیسټ یو په خپله ښه پوهېږو دنیا د خبره راوچتوي او دا به ورته مونږ ویایو چې مونږ په دا بیانیه باندې الیکشن ګټلی څه حادثاتي نه یو راغلي نو د هغې به ډېر وقار وي زه حیران هغو خلکو له یم چې څوک د مرجر خلاف هم دي و هغه بیانیه هم دا استعمالوي چې یاره بایکاټ وکړو دا څه توک نه جوړېږي دا دو نه پوهېدو او که بیا داسې وي د دو دومره خفګان وي نو بیا دا سپریم کورټ هم مونږ له دغه مرجر سره بلو دی په دا کې بیا په کار نه دی چې دا کیسونه مونږ تر هغه پورې لړو کړو چې تر کله پورې مونږ له واپس قبایلیت نه وي ملو شوی په دا کې مو شک و شبهات پیدا شول ځکه چې هغه خلک چې کم د انضمام خلاف دي چې ته د ووټ نه رویسور کې نو ته یو بل قوت له لیاره کولووې نو مونږ د کیسې له رسېدلي یو چې دا غاګ ویلې اوچت شوی دی دا جنون غاګ نه دی دا جسټیفاید دو چې د فلور نه زه ونه جنګېږم دغو خلکو د پوره د دو د حقوق جنګ ونه کم نو بله طریقه او بل زوی نشته چې زه دا وکم دی صحیح مشره این 27 د تاسو حلقه دو دلته د ټول نه غټه مسله دی اوبو دو په تېرو وختونو کې دلته د باړه ډیم د شلمان واټر سپلای سکیم هم دا شول چې دی د جبا ډیم سروې شوې وه خو د بده مرغه په هغه کور ونه شو د تاسو د خراب له سوچ تا دا خو به دا کې شک نشته چې زمونږ څومره قبایلي سیمې دي د هغو بنیادي مسله د اوبو دو یو خو واټر لیول ډېر کم دی په قبایلي علاقې کې بل غریزې علاقې دي ډېرې لاندې اوبه میلویږي دلته کې د خلکو سره دومره وسایل نه وي دومره پیسې نه وي سرکوري فنډ هم چې یو منظور شي د هغې خاص اماونټ وي تر هغې پورې چې ته لوړ شي هغه استعمال کړي نو ډېر کوی هم داسې پوتې شي سرکار فردر مخکې پاکې فنډ نه وي د مونږ پریورټي به د دغه شي وي انشاءالله ګوره مو په سینټ کې د بارا ډیم سروې کړی دو و دا د مستورې او د باړې په څنګ هم باندې دی دا نوي کسان چې دي د دغه له باړه ډیم وایي چې زموږ د سپیرا ډیم دی خو دا باړه ډیم نه دی د هغې ټیکنیکل سروې په وخت کې 1 کروڑ 20 لاک روپۍ نسپاک له موږ د ټیکنیکل سروې منظورې کړې ورکړي هم دي د الله مهرباني دو چې دومره فیزیبل ډیم دی چې د اوبه تر 8 پورې خلکو له وکلیو له به راسي او 15 میگا واټ بجلي به د پروډکشن وي یعنی کې د موږ د خیبر ایجنسۍ د ورسک سره د باړه ډیم د بجلی هغه به وي نو پاکې بیا د موږ رایل ټیم حق جوړېږي او خلکو له د بجلی چې دا دو په موږ پورې دوې کوي چې غله دي او بجلی پټوي او بلونه نه ورکوي هغه جسټیفیکیشن به هم روشي حالانکې موږ ډیمونه دي کورم تنګي ډیم دی مونډا ډیم دی ورسک ډیم دی
نو دا خو پکور دی چې دغه قبایلو له فری بجلی وي د دو رویالټي وي دا د دو په جایداد او په ځمکه کې جوړ شوي ډیمونه دي نو موږ پریورټي به دا وي همداسې د کمبار مسله دو تنګي نه چې تو اوبر اوچاته کې نو دا لار بار کمبار په ټول والی شي په بوډې پرې بوتلای شي جبې ډیم موږ تقریبا 2-3 هفته مخکې په دا کې د اریګیشن ډپارټمنټ سره میټینګ وکړو هغه ټوله تیوري کړې دو پاغه کې غټه مسله د غو د متاثرینو دو هغه باندې سیکشن 4 لګیدل نه ولته ډیولپمنٹ کیږي نه ولته کومه معاوضه چې منلې و او اګریمنٹ شوی و نه هغه پیسې ورکولې کیږي نو موږ د جمعې پورې د ډپارټمنټ سره د لوکې د جبې د مشرانو میټینګ خیدای او موږ سره دا خبره سپینو کله دو ضرورت وی او دا ډیم جوړوي نو خو په کور د چې خلکو لا معاوضه ورکی سیکشن 4 اوچت کی ولته روډونه جوړ کی خلکو له سہولت مهیا کی او که ضروری نه وي نو بس و دا وی بیا چې موږ ضرور نشتا او دا جبر ډیم دا صرف د موږ د خلکو په دا کې فایده هیڅ نشته اته کې د اوبو ترسیل لون د خلکو لچی خو خیر د خبره دو موږ په دا بد نه منو خو کم سے کم چې خلکو له خو هم څه فایده وی کنه نو دا میگا پروجیکټ چې دا تر کله پیری مونږ ګوره دا د په ډګویل او په ټویل باندې دا مسلې نه پوره کیږي دا وبل اپلیفټ کوي او دا به ټول خیبر لا دا به ترسیل کوي او د دومره پوتنشل دی د غوبو چې ان شاء الله په دا په کجوري کې په دا بوړا ډیسټریکټ کې چې څومره کرندادو آبی شروع شي د خلکو پټي به شروع شي د څخلو به استعمال شي او لون د خلکو لبم د اوبر راسي نو دا به د مو په پریورټي کې وي ان شاء الله صحیح مشره د توسه د حلقې په 27 کې غاټه حساب باړه سب ډیویژن دلته چې د پتیرو وختونو کې د دهشتګرد خلاف جنگ شوی دی د خلکو چې د انفراستراکچر تباہ دی کورونه تباہ دي روزګار ختم دی د دغه پوره مصالح عمل دی په دا به څنګه کار کوو علي ګوره بدقسمتي دا وشوا چې زه په کم ټایم کې وم کنه نو دا مشکلات په وخت کې شروع شول تنظیمونه او مایګریشن وشو متاثرین شول خال ډېر په تکلیف کې وو خلک د مونږ نه پاس چې کم ګوره تقریبا 2 اسمبلې تیرې شوې د دو چې کومه د کورونو معاوضه و بار حکومتونو ویلي وو او سپېرې ور نه کړی شوه د مونږ د مهربان د کوکی خیل قوم متاثرین وو و سپېرې هغه لوک افټر نشول اوس په دا توزا کې موږ د کمر خیلو متاثرین دي په دا سوړ موسم کې د وورو په وخت کې هغه د کلاو چت لوند چې کم دي نوستي او چای پښتنه ونه کړه بدقسمتي دا وشوه چې د موږ نه پاس کم خلک لوړل یا خو د غو پویا نه و او یا د غو پریورټي نه و دا د ایغو بیا کور و چې دا کنټینیوټي سوتلې وای د دو د پوره د موضوع غاګونه یو چت کړی وای د دو د پوره د مشکلات یې اسون کړی وای نو هغه ګیپ پکې تقریبا د لاسو کولو ګیپ پدا کې روغی د موږ ترجیح د دغه شوونو وی چې دا کم د دو سره و دې شوی وي دا کم کمټمنټ سو دا به دو اول وته پورا کوي ګوره خلکو برداشت نور ختم شوی دی صحیح د دغه خلکو لا چې دو اساسي محرومي لري نه کې د دو دا بنیادی د ضرورت زندگی وته پورا نه کې نو دا خو بیا دا سیدی چې دا خل بیا به صبر خل کم دي مونږ به کوشش دا وی چې دو سره کم و دي آکه د کورونو د معاوضه خبره وی هغه که د ترقی د سکیمونو خبره وی چې هغه د دو د وخت نه مخ کې دوله په زوی ولګي ځکه چې غربت دی او د غي په مطابق به بیا د خپل ژوند تیرولای صحیح مشره د مونږ د لوکې د ټول نغټه مسالات معاشیت هم د معاشي صورتحال دلته ډېر ګډوډ دی تیر حکومت په میدان کې او په نورو ځینو کې د بانګو د فصل د پورې وسر به وکړه خو د بد مرغه هغه سیس تسلسل ونه ساتل شو دغه طرف له متصوش ته چې قانوني تحفظ د غلاویر ملو شي او خلکو لا په خپل کور کې روزګار ملو شي دا یو بنیادی مسله دو چې امپلویمنٹ خلکو له روزګار پیدا اول او دا کریډټ هم مولسی چې پهلا سال په خیبر کې کلا د سېنات وخت وو انډستریال زون خبره شو نو مو د جمرود او د لنډی کوتل د امنه سره هغه وخت په سوول زورې په مقابله د انډستریال زون مونږ میری خیلولا اكو خلص مکه لا خو هغه کې موږ د خلکو سره اګریمنټونه وشول اربو پاریف په هغه وخت کې د موږ پولیټیکل ایجنټ وو زوی موږ خواخ کړو چې په خیبر کې په جمرود او لنډی کوتل کې د موږ ډېر ډیولپمنٹ ډیګري کالجونه سټیډیمونه هرچې دي بوړای ودا سه متاثره زوی و چې په دا کې د امپلویمنٹ داسې څه طریقه نه و نو گورنر موږ کنوینس کړو هغه موږ په میری خېلو بوړا کې خواخ کړو حالات خراب شو الله سبحانه سکول بیا
دا د شرګردي و چلے دا بیا فوجي اپریشن و چلے دی اوس الحمدلله چې کم دی ټایم روغای په میرخیلو کې به یو د انډستریال زون جوړیږي او د دانه علاوه د توس وول چې کم د مونږ د زراعت دی هغه د مونږ زراعت دی زه واحد فیډرل منسټر وم چې مو د کابینې په میټینګ کې دا خبره وکړه چې د مونږ ډوډا او د مونږ بانک دا په کور دی چې د مونږ د خلکو نه دا فارماسوټیکل کمپنی په دنیا کې د لاسو 12 ملکونو نه دا امریکا دا ډوډا او دا بانک خریدوري کوي اخلیه موږ جسټیفیکیشن دا و چې موږ سمکه نور څه نه کوي موږ لګي سمکه دي باغه ته غنم او جوړ نشه خرڅولای چې گاټه تی وکي موږ وخت دا و چې موږ لدا لیګل کور روکړی شي د موږ بانک او د موږ ډوډا دا د موږ نه فارماسوټیکل اخلي ځکه چې دا په دویو کې استعمالېږي خو په کابینټ کې د دغه غټ هغه جوړ شو خندوګونه وشوي بیا مو په ټي وي پروګرام راغی په جی وی چینل جیو چینل باندې په کیپټل ټاک باندې نو امیر میر مولا ویل چیرته وزیر مې او تو خډه راځي با خبره په کابینټ کې کړی دو مو چې څه خبره مې کړی دو چې تو ویل چیرته دا لیګلایز کو دا مو چې څه خو په جار دې ته په ټي وي دا خبره کوم چې د مو حال څه خوري هغه څه پیدا کی په هغه پټو کې چې هغه د بچو ودونه دغه تعلیمونه دغه رزګار زه هم د سوچ خبره ده بل چې د نورو ملکونو نه یتاخله نو د مو د ملک نه چلنه د مو د خلکو نه چلنه نو موږ وسم دا سټاند دی چې یو خدا فصلونه بندول دا مناسب نه ده دا د خلکو معیشتای په دوه وخت روي مونږ یې جسټیفای غنو ولته کې کنه مونږ یې غنو بل دا په د دې چې کم دا د بانګو چې کم دا پونډي دي ادانه یو تیل وزي او هغه د کانسر په علاج کې استعمالېږي ټول دنیا لا پاته دو او ډوډا چې کم دو پین چې کم دی دا پین کیلر دی دا په دویونو کې استعمالېږي نو موږ دا ویایو چې په کور دی چې دا د دغه خلکو لا انډستری ولګي دا تیر حکومت یو غاق خو وکړو خو عملی جامعي ورونه چوله مونږ به عملی جامع ورچو دا به جسټیفای کوو او د نیو به پدا کایل کوو چې دا خلک دغه روزګار نشته دغه امپلایمنت نشته دغه دومره ایجوکیشن نشته مهرباني دا وکړئ چې دولت د موقع ورکړي شي په حلقه کې استرا یو شمېر سرمایه‌دار خلک ویلوړ دي دلته عام تاثر هم دا دی چې ووټ هغه د سرمایې یا د دولت په هغه باندې دی نو مشره تاسو څه ګڼو چې دلته ووټ خلک د یو نظریې او د هغه په خدمت په هغه ورکوي که نه د سرمایې په بدلای ورکوي زمو شل کوله وشول په دا علاقه کې د خدمت و هر ځل الیکشن کوو خو الحمدلله دا دومره غیرتي خل دي چې دو په لمن باندې دوغ نشته چې دا ضمیر فروش دي وجه یې دا دو چې تاسو وکتل په هر الیکشن کې هغه سرمایه‌دار چې کم په پیسو باندې خلکو ضمیرونه اخلي دغه اسمبلی نصیب نشوه زه چې په کومه حلقه وم دا شل کوله داسې سرمایه‌دار نه دی تللی 40 کروڑه روپۍ لګېدلې دي خو اسمبلی له نه دي تللي دا خلک ډېر هوښیار خلک دي دا ډېرې مانداره خلک دي دا د دین او د اسلام سره د مینې کول خلک دي بس په هره معاشره کې ښه او خراب خلک وي خو چې دا کم ضمیر خرڅوي او په پیسو باندې خلکو له منډې وایي دغه تعداد کم دی په دوړه کې د ملک برابر خلک دي نو هغه دغه خلکو د پوره څه توره کولی نشي پیسې خو به ته ووهي او موږ په جار دا خبره کوو چې دغه خلکو نه د پیسې وال جایز دي دا ووهوته دا 15 کوله پس چې د په د الیکشنو کې روبوسي نو دا ووهو دو جلسو له مونږ خلک هم لګو چې اټینډ یې کي د دو خوشحالوي خو چې بیا کله بیلټ پیپر وغورځېږي د هغې نه پس بیا په دغو خلکو پسې دا رات بعد وایي چې دا ډېر بېایمانه خلک دي نو بېایمانه هغه خلک نه وي بېایمانه دا وي چې د خلکو ضمیرونه 15 کوله پس ګوره چې یو سړي خدمت کړی وي په علاقه کې سیاست یې کړی وي هغه له د پیسې د ووټ ضرور نشته د خلکو اعتبار وي پې څه د دغشي ګوایې جرنالیزم کوې د دغې علاقې جرنالیسټ یې چې زه په الیکشن کې ودارم نو د هر سړي دا وایي چې مو مقابله یې 10 سره دو نو په دا شل کوله که چا دا ثابت کړل چې مو یو ووټ په پیسې باندې یا داسې پیسه مونږ لګولې وي چې په هغه باندې موله د ووټ فایده وشي نو دا ګاز دا میدان خو مقابله کې هم دا خلکو سره ودروي نو دغه دا مقصد دی چې دا خلک بس دا لش په خپل جوړ کې پیسې ولګوي اسمبلو له به ان شاء الله دا خلک د پیسې په زور باندې نڅي دا کېدای شي چې ټیچر وخلی پریزایډینګ افسر وخلی حلقه د ګاډه واډه کی
پولینګ سټیشن دی نه ورک کی ضمیر نشي اخیستی. دا ضمیر نشي اخیستی چې څوک ته ووټ اول ورځ یو سیاسي مشر چې تاسو باندې مقابل هم دی هغوی په یو تقریر کې دا دعوا وکړله چې دا آوټسایډر دی په دا باندې څه وایې آوټسایډر یې چې د شلو کولو نه یو سړی دی لوکې خدمت کوي او دا خل ووټ ورکوي نو دا آوټسایډر کیدای شي. بل دا دی چې دو چې دا پروت دي دو د زونه موقعي که نه چې د دو غټ فارم هاوس وي په اسلام آباد کې او که د مو غټ فارم هاوس دی په اسلام آباد کې دو خو په کورونو کې هلته شپې هم نه کوي. مونږ خو چې روشو که یوه ورځ هم وي او که یوه میاشت هم وي همدا هم کور وي همدا هم دیراد او همدا مړی ژوندی دی همدا دي په دا خبرو کار نه کیږي. دا کله قومیت غاک وکړي چې وړکه بوړی وړ راغلی دی خیال کوو او کوکي خیل به ورته دا ځلې ثابتوي چې دا بوړی وړ خدمتګار موږ له د خپل کوکي خیل د غرور و تکبر د ډک سړي نه موږ له بهتر دی. دا به ورته دا ځلې پروف کوي. نو لهذا په دو خبرو د دو کار کیږي نه. صحیح. ټیم تاسو سره مختصر دی بس دوی پوښتنې کوم. یو سیاسي جماعت له هغه لیول پلینګ فیلډ نه میلاویږي کوم چې نورو سیاسي جماعتونو له میلاویږي. مشره څه ګڼې دا مکافات عمل دی او که نه انتقامي کاروي؟ مکافات عمل خو بیخي لازم دی. موږ وکتل چې دو په حکومتونو کې دو کم د سیاسي حکومتونو سره رویه او څه کړي دي. ګوره د مولانا فضل الرحمن واحد هغه سړی دی چې د هغه په لمن باندې دوغ نشته تر اوسه پورې. ګنې ویلي به وایي همدغه دولتونه دي همدا جیلونه دي. نایب نوټس یې ور ولګلی نایب ورته وویل چې ته وزر شه. نو یوه ډېره نیګیټیو میډیا اخیسته چې هره مولانا صاحب نیب غولي نو ویرڅي چلانه د مولانا صاحب نه موږ پښتنه وکړه چې مولانا صاحب ویرڅو ویل چې ګوره موږ پوهېږو چې دا پولیټیکلی انجینیئرډ شی دی مو د تذلیل لپاره چې زه ولته لوړ شم او کې مې نه وي او سبا وروشه او بله ورځ روشه ما ورته ویلي چې دا ګپ مه لګوه. دغه په خپله دا کورونه خلکو سره کړي دي خو بیا هم موږ په ځانه خوشحالېږو. موږ د دې ستاینه نه کوو. دا بد دي چادر و چاردیواري دا پامال کول د چا کور له ننوتل د زنانو خلاف اف آی آرونه کاټ کول دا پښتون سړی نه برداشت کوي او موږ د دغه شي خلاف یو چې بالکل لیول پلینګ فیلډ ایکولی پکور دی چې ورته میلو شي. خو د مو په حلقه کې دا دوه څوک نشي کولی. مو مد مقابل په اشاره د تو د پی ټی آی د طرف وي نو بالکل د ایم این ای سیټ له سړی ویلوړ دی کمپین یې چلیږي د مونږ په قوم کې په بل قوم کې په بل قوم کې کیږي په پی کې 71 یې سړی ویلوړ دی په مقابله کې دی هر سړی وی چې مقابله یې دو په پی کې 70 کې چې دا راغلی دی دغه زوی دی نه غریب دلته پوتې شوی نه دی د دومره هغه نشته خو د پارټي چې کوم ووټ دی خل دی و الیکشن کوي او بیلټ پیپر به غورځېږي ورته لږ یا ډېر نو دلته خو که توسې له لګي د میډیا سره وابسته یو توسې راته ووایو چې دلته نشته لیول پلینګ فیلډ خو دلته ورته شته چې په کومو ځایونو کې نه دي په باندې بس موږ مذمت کوو د هغې خبرې. مشر حمیدالله خپله سیاسي مقابله اوس چا سره ګڼي؟ یاره د مقابلې غټ غټ هتیون دي مونږ خو مقابله نه ګڼو. مونږ خو د خلکو خدمت کړی دی که وټي روکړو لوړ بي شو کاروی نه کړو مونږ په ګاټ هم بلد یو مونږ په بیل هم بلد یو دا پروا یې نه کوو. مقابله بس دور سره خپله ګڼي دو مقابله وي مونږ یې تماشګر یو مونږ یې تماشا کوو. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو د مونږ نننۍ خپرونه پای ته ورسېده. د حمیدالله جان افریدي صاحب و د دوی نظر تاسو واورېدو. خپل کوربه علي اختر افریدي له سره د خپل کیمرامین امین افریدي اجازت ورکوو د دوی الله پامان.